په ټولنیزو رسنیو کې خبرونه او راپورونه لاس په لاس کېږي چې د افغانستان د کرکټ ستوری لوبغاړی راشد خان غواړي چې په افغانستان کې د AGL یا د افغان جونیور لیګ په نوم د کرکټ یو لیګ رامنځته کړي. او که څه هم د راشد خان له لوري په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. عاطف راسره دی. ښاغلی عاطف، که چیرې د راشد خان له لوري په افغانستان کې دننه دغسې یو ستر لیګ رامنځته کېږي، دا د ځوانو لوبغاړو د لوبیزو فرصتونو او د هغوی د کرکټ د کریر او همداشان د پانګوالو لپاره څومره یو مهم خبر ګڼئ؟ ډیره مننه ان صاحب. موږ به هم هیله مند اوسو چې دغه خبر چې لا په رسمي توګه تایید شوی نه دی، په رسمي توګه د زیرې په شکل دغه خبر ترلاسه کړو چې په افغانستان کې به د AGL یا افغانستان جونیور کرکټ لیګ سیالۍ پیل شي. او زه مطمئن یم کله چې راشد خان د دغو سیالیو په راس کې اوسي یا هغه د دغو سیالیو بنسټګر وي، نو طبعا دا به یو ډیر ښه لیګ وي چې لار اړخه به افغان لوبغاړو لپاره ډیر ګټور وي. مونږ که وګورو په افغانستان کې هم د کرکټ بورډ له ادرسه او هم د خصوصي سکتور او پانګوالو له ادرسه هغومره چې اړتیا ده د کورني کرکټ لپاره یا خصوصا د لیګونو په برخه کې هغومره کار نه دی شوی. نو دغه علت هم دی چې په اسانۍ سره ملي لوبډلو لپاره د لوبغاړو د انتخاب په برخه کې یا د یو غني بیک اپ په برخه کې ستونزې لیدل کیږي. نو زما په ګمان که راشد خان راوړاندې کیږي او دغه نوښت او ابتکار کوي، نو د ځوانو لوبغاړو د استعدادونو د ښودلو لپاره به ډیر یو اغیزمن ګام اوسي. که څه هم د دغه لیګ د څرنګوالي په اړه لا ډیر معلومات نه دي رسنیز شوي، خو کله چې معلومات شریکیږي چې مثلا دغه لیګ به د کومې سطحې یو لیګ اوسي، ټول به داخلي لوبغاړي وي یا به بهرنیو ځوانو لوبغاړو ته هم په دغو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکول کیږي د تجربو د شریکولو لپاره. نو دا هغه څه دي چې وروسته بیا ورباندې په کافي اندازه بحث کیدی شي. خو په ټوله کې ډیره زیاته اړتیا د دغسې خصوصي لیګونو لپاره لیدل کیږي او مونږ یې په نیک پال نیسو او هیله ده چې دغه خبر ژر تر ژره رسنیز شي، تایید شي او د عملي ترسره کېدو لپاره یې ګامونه واخیستل شي.